अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक पेपर यानी तور मिर्च उर्दू کې ورته کالی مرچ وي د صدیو نه په طب یوناني کې په دیسی طریقې علاج کې په آیوریدیک طریقې علاج کې او په چاینیز طریقې علاج کې په دوایانو کې او په نسخجات کې استعمالیږي. انتهایی فایدمن سیز دی، انتهایی فایدمن خوراک دی. اول به زه تاسو ته اووه قسمه فایدې ښیم د تور مرچ د صحت لپاره، ستاسو د بدن لپاره، او بیا په هغه اووه قسمه فایدو کې د تور مرچ نه کومې نسخې جوړیږي او په څنګه طریقه اب درته ښیمه. ویډیو تر اخر وګورئ، تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده وشي. په لومبي نمبر چې کوم د تور مرچ د خوراک فایده ده، په ډوډۍ پسې خوراک یا ډوډۍ کې دوران کې خوراک چې کوم دی دا ګیس بدهضمي ختموي، د خوراک نه پس چې خېټه پړسیږي هغه ختموي او هاضمه راولي. په دویم نمبر باندې د تور مرچ خوراک نزله زکام ختموي، بلغم راولاړوي، بلغم راوباسي او د ساه نالۍ کې کولاوالی راولي، یعنې د ساه نالۍ کې چې کوم تنګي وي د زکام یا چیسټ انفیکشن دوران کې نو هغه ختموي. په دریم نمبر باندې قوت مدافعت مضبوطوي او انفیکشن د بدن نه ختموي. په څلورم نمبر باندې وزن کنټرول کوي او د بدن نه چربي ویلي کوي. پنځم نمبر باندې یاداشت تیزوي او دماغي تکن چې کمی ستړیوالی هغه ختموي. په شپږم نمبر باندې د سکین دپاره یعنې جلد دپاره بهترین دی او د ویښتو د مضبوطیا لپاره بهترین دی. د وینې رواني چې کوم ده هغه بهتر کوي، نو هغې سره ویښته مضبوطیږي او سکین مو سره تر و تازه شي. او په اووم نمبر باندې دا نیچرل پین کلر دی، یعنې قدرتي دردکش دوا ده. د دې نه داسې دوايان جوړیږي چې هغه درد دپاره بهترین رزلټ ورکوي، خاص طور د پټو دردونه او د جوړونو دردونو لپاره. دا خو اووه قسمه فایدې شوي د مرچ د خوراک. اوس د دې فیدې دپاره دا نسخې څنګه موږ استعمال کړو، د مرچ خوراک موږ څنګه وکړو، نو دا بیل بیل هره نسخه زه تاسو ته ښیم. په هر تکلیف کې چې کوم تاسو نسخه د ځان سره تاسو نوټ کړئ او چې الله مکه دا مسلې راځي بیا د مرچ دا خوراک کوئ، انشاءالله بغیر د وایي به ستاسو ډېر زیات فرق کیږي. لومبی چې کومه نسخه ده هغه نازله زکام ده. زکام دپاره ډېر زیات عام دی نن سبا یخنۍ کې، نو هغې لپاره بهترین نسخه داسې ده چې تاسو به 2 دانې مرچ په تاسو واخلئ او هغه به 1 چمچ شات کې واچوئ او هغه به وخورئ. سمه شوله. دا ورځ کې 2 ټایمه استعمالوئ، نو ستاسو که نزله زکام راغلی وي نو هم زر ختم شي، کنټرول به شي. او که نه تاسو د نزله زکام د راتلو نه مخکې دا استعمالوئ په ژمي کې، نو تاسو به نزله زکام نه انشاءالله محفوظ پاتې کیږئ. په دویم نمبر باندې د ګلې کې خراش چې د اردو کې وایي، یعنې د مرۍ خوږېدل، مرۍ کې انفیکشن وشي، تروټ انفیکشن چې ورته وایي، د هغې لپاره بهترین طریقه دا ده چې تاسو 1 ګیلاس تړمې اوبه واخلئ، پای کې 1 چمچ مالګه واچوئ او پای کې 1/2 چمچ د مرچ تور مرچ چې کوم دی د هغې پوډر واچوئ، هغه مکس کوئ، حلې کوئ او هغې باندې غړغړې وکئ. غړغړې خو تاسو پېژنئ، هغې باندې چې کوم دا ټکور مرۍ کې پاتې شي هغې پسې به څه خوراک څښاک نه کوئ د غړغړو نه پس، نو انشاءالله ستاسو د تروټ انفیکشن چې کوم دی د مرۍ خوږېدل هغه ختم شي. په دریم نمبر باندې هاضمې دپاره اکثر خلک خوراک وکړي نو هاضمې نه راځي، خېټې وپړسېږي، ګیس بدهضمي ورته ډېر زیات کېږي، ټرکي ورته راځي. هغې دپاره بهترین دا ده چې تاسو ډوډۍ وخورئ، هغې نه پس 1 پیاله مستو کې 1/2 چمچ د تور مرچو پاوډر مکس کوئ او هغه وخورئ. دې سره به ستاسو ګیس بدهضمي هم ختم شي، خېټه به ممکن او هاضمه هم انشاءالله ورسره راځي. په څلورم نمبر باندې هغه خلک چې وزن یې ډېر زیات سیوای یا وزن کنټرول کول غواړي یا چربي ویلي کول غواړي، بهترین نسخه ده جي. 1 کپ ګرمې اوبه یعنې تړمې اوبه، په هغې کې تاسو 1 نیمبو نه چوڼ کئ، د 1 نیمبو رس، 1/2 چمچ د تور مرچ پاوډر او 1 ګیلاس یا نیم ګیلاس یا 1 کپ ګرمې اوبه یعنې تړمې اوبه چې تاسو له خولې نه سیزي او تاسو څښلی شئ. دا روزانه په نهار څکئ، انشاءالله 1 میاشت کې دننه دننه به تاسو په خپل بدن کې ډېر زیاته مثبت تبدیلي وګورئ او چربي به مو ویلي شي او وزن به هم انشاءالله کنټرول شي. دغسې کومو خلکو ته جوړونو درد وي، پټو دردونه وي، خاص کر مشرانو ته نه مسلې ډېرې زیاتې وي، نو قدرتي تیل د مرچ نه جوړیږي. هغه داسې دی چې تاسو بازار نه هم اخیستی شئ، او که بازار کې تاسو نه کور کې تیارول غواړئ نو تاسو به 2 چمچې د شړشمو تیل واخلئ، 1 کپ پیالې کې به واچوئ، په هغه 2 چمچې شړشمو تیلو کې به تاسو 1/2 چمچ د تور مرچو پاوډر واچوئ. د تور مرچو پاوډر چې پکې تاسو واچوئ هغه به لونې تړم کوئ په اور باندې، چې تړم شي په هغې باندې به جوړونه یا پټې کوم دی کې درد وي په هغې مالش کوئ، د شپې مالش کوئ، سهار مالش کوئ، خو په ګرمه کپړه بیا غذایي لږ ساعت بندوئ چې یخه هوا پرې نه لګي، انشاءالله ډېر زر به درته ریلیف میلاویږي. او بل د دې نسخې څه مضر اثرات هم نشته، ځکه زیاتر پین کلر دردونو دوايان مضر اثرات، د دردونو دوايانو ګردو ته هم نقصان وي، زړه ته هم نقصان وي، معدې ته هم وي. دا د دردونو قدرتي نسخه ده، دا خامخا استعمال کړئ، انشاءالله تاسو به ډېر زیاته فایده وشي. د مرچ په خوراک کې احتیاط دا پکار دی چې کوم خلکو ته الرجي وي هغې دې نه استعمالوي، واړه ماشومان دې نه خوري، هغه زنانه چې پریګننټ وي یعنې امیدواره وي هغې دې نه استعمالوي، او د السر مریضان لکه چا د اچپایلوري پازیټیو وي، د معدې زخم وي، هغې دې نه استعمالوي. باقي هر څوک دې استعمال کولی شي او د دې فایدې حاصلولی شي.
امید ده تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. دغسې مستند معلوماتو باندې ویډیوز تاسو کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.